سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د آریانا هوایي شرکت پروازونو پیل په اړه معلومات درکوم چې د شرکت لخوا به راتلونکي سه شنبې څخه کابل دوبۍ او دوبۍ کابل پروازونه بیرته پیلیږي. دغې سره دوی وایي چې موږ به په هفته کې یو پرواز کندهار ته هم کوو. نو غواړم چې د دې پروازونو په اړه معلومات درکړم چې دې پروازونو کې کومو کسانو ته اجازه ورکوي کیږي، کوم چا چې ویزې ختم دي آیا کسان هم کولی شي، یا کوم چا چې پاسپورټونو کې وخت کم دی هغه به څنګه کوي، هغوی ته هم اجازه پکې ورکوي کیږي او که نه. دغې سربیره ټرانزیټ مسافر او داسې نور. نو هغې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. ښه دوستانو، آریانا هوایي شرکت اعلان وکړ چې دوی به د راتلونکي سه شنبې څخه کوم چې د 11مې میاشتې 23 تاریخ سره سمون خوري، دوی به د کابل دوبۍ پروازونه بیرته پیل کړي. کوم چې به د یاد سیکټور پروازونه روزانه ترسره کیږي، مطلب کابل دوبۍ او دوبۍ کابل پروازونه به د آریانا هوایي شرکت له لوري روزانه ترسره کیږي. دغې سره سره یاد شرکت وایي چې دوی به په هفته کې یو پرواز د کندهار دوبۍ او دوبۍ کندهار ترسره کوي. خو که ملګري چې کندهار پرواز په باره کې معلومات غواړي، دوی د نږدې ایجنسیانو والا سره تماس کې کیږي. ما ته که دې برخه کې معلومات حاصل دي هغه خو زه هسې هم تاسو سره شریکوم. خو دلته مهمه مسله څه ده چې په یادو پروازونو کې کم مسافر کولی شي چې اوس مهال د افغانستان څخه دوبۍ ته سفر وکړي. کم د اماراتو مسافرین چې یادو پروازونو کې د افغانستان څخه دوبۍ ته پرواز کوي، د هر څه نه مخکې باید دوی فعاله اقامه یا پخه ویزه ولري. که هغه نوي او که پخواني وي. نوي خو اکثره اوس مهال نه کېږي، خو بعضې فیملۍ والا کسانو ته شوي دي، هغه کسان هم کولی شي چې یاد پروازونو کې سفر وکړي. دغې سره کم څوک چې د دوبۍ یا د نورو اماراتو ویزې لري، مطلب د ابوظبي، آلین، شارجې یا د نورو اماراتونو، دوی ته د اپروول ضرورت نشته. بل چې کله یاد مسافر پرواز لري باید کرونا ټیسټ باندې 48 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی، او کرونا ټیسټ په یو داسې لیبرټشۍ کې باید کړی وي کوم چې نتیجه یې QR کوډ ولري. دغې نه پس باید د خپل پرواز څخه کم سے کم 6 ساعتونه مخکې کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي. چېرته به چې په کابل هوایي ډګر کې د یادو مسافرو څخه ریپیډ PCR ټیسټ کړی کیږي. زما خو مسافرو ته مشوره دا ده چې 6 ساعتونه دوی یاد کړي دي، نو تاسو کوشش وکړئ چې څومره مخکې کېدای شي ورشئ. کله هم چې دا ریپیډ ټیسټ هم وکړو او له خیره سره دوبۍ ته مو ورسېدی، هلته یو بل ټیسټ هم ضروري دی کوم چې به په دوبۍ ایرپورټ کې ستاسو څخه کړی کیږي. دلته یو خبرې ته متوجه شئ، اماراتو حکومت وایي چې کم کسان هغو ملکونو څخه راځي کوم چې دوی مخکې پې بندیز لګولی و، هغې کې موږ هم راځو. نو د دې ملکونو نه کوم مسافر چې راځي، کله چې اماراتو ته داخل شي باید 4 او 8 ورځ نور ټیسټونه وکړي. خو کوم مسافر چې دوبۍ ایرپورټ باندې ځي، هغه دې هلته پوښتنه وکړي چې مونږ 4 8 ورځ نور ټیسټونه وکړو او که نه. زما مشوره خو دا ده چې 4 8 ورځ نور ټیسټونه وکړئ، خو بیا هم تاسو د خپلو ځنونو لپاره کله چې دوبۍ ته ورسېږئ، هلته د مسؤلو چارواکو څخه دې برخه کې معلومات واخلئ. دلته 4 نوره مهمې موضوعګانې پاتې دي. اول به ټرانزیټ مسافرو باندې راشم. ټرانزیټ مسافر هم کولی شي چې آریانا هوایي شرکت سره د کابل څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه بل هیواد ته لاړ شي، مطلب چې کوم هیواد ته دی تلل غواړي، یا د بل هیواد څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه کابل ته لاړ شي، خو په شرط دی چې کوم دریم هیواد ته دی ځي هغې شرایط د کس پوره کړي وي. مقصد یو کس په اوسني وخت کې د کابل څخه لندن ته سفر لري، نو دا کس که غواړي چې آریانا هوایي شرکت سره کابل څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه لندن ته سفر وکړي، نو د باندې لازمه ده چې د لندن څه ریکوایرمنټس دي هغه د باید پوره کړي وي، هغې نه پس ورته آریانا هوایي شرکت اجازه ورکوي. دا مې یو مثال درکړو. نور ټرانزیټ مسافر چې دی هغه هم باید داسې وي چې هر ملک ته ځي باید د هغې ملک ریکوایرمنټس د کس پوره کړي وي. بله موضوع د پاسپورټ وخت په باره کې دی. آریانا هوایي شرکت وایي چې کم چا پاسپورټ کې د 3 میاشتو څخه کم وخت دي، هغوی نشي کولی چې موږ سره سفر وکړي. دې برخه کې چې ما یاد هوایي شرکت مسؤلو سره نن خبرې وکړې، ما ورته ویل چې داسې کسان په اوسني وخت کې هم تللي دي، حتی دوی ما سره د معلومات شریک کړي دي. چا چې پاسپورټ کې 1 میاشت وخت و یا 20 ورځې وخت یا 2 میاشتې وخت و، هغوی ته هم په اوسني وخت کې دوی توانېدلی دي چې اماراتو ته بیرته لاړ شي. نو تاسو ولې یادو کسانو ته اجازه نه ورکوئ؟ نو د یاد هوایي شرکت مسؤلینو راته وویل چې اصل کې خبره داسې ده چې زیاتې ستونزې اوسني وختونو کې رامنځته شوي دي. مخکې قانونا باید یو چا په پاسپورټ کې 6 میاشتې و، خو بیا مونږه گزاره کوله، خو اوس مونږ باندې دغه شرط چې دی دوبۍ ایرپورټ لخوا لازمي شوی دی. نو همدې په اساس کم چا چې پاسپورټ کې 3 میاشتو څخه کم وخت دي، هغوی ته مونږ اجازه نه ورکوو چې مونږ سره سفر وکړي. خو خیر دا موضوع زه څېړم. ما خو خپله خوا وطنل چې وطن کې پاسپورټونه ختم شوي دي،
دوی ته کوشش وکړي چې پاسپورټونه په وطن کې نوي کړي، ولې چې اوسنی حکومت یو کسانو ته اولیت ورکوي کوم څوک چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ولري، نو هغه کسان کولی شي چې پاسپورټ د نورو په نسبت څه اسان نوي کړي. راوشمه هغه کسان چې په وطن کې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی، هغه کسان چې وطن کې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی او دوی ویزه کې وخت شته، هغه کسان کولی شي چې آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي، خو ویزه د سیستم کې چک کړي چې فعاله ده او کنه ده. په اخره کې هغه مسافرین چې ویزې ختم شوي دي خو په سیستم کې فعال دي، یو خو هغه دي چې ویزې ختم دي، کینسل شوي دي یا په سیستم کې ایکسپایر ښایي، خو دغه سربیره هغه مسافرین چې ویزې ختم دي خو په سیستم کې فعال دي، بیا هم دغه کسانو ته آریانا هوایي شرکت اجازه نه ورکوي چې په اوسني وختونو کې د آریانا هوایي شرکت سره دوبۍ ته پرواز وکړي. زه د خپلو هیوادوالو څخه یو غوښتنه لرم، اول خو ترې مننه کوم چې دوی را سره په هره برخه کې همکاري کوي، بل یو غوښتنه کوم هغه د هغو مسافرونه کوم چې اوس مهال کې د آریانا هوایي شرکت سره کابل څخه دوبۍ ته پرواز کوي، که تاسو کم نوي څه تر سترګو شول، اول خو به داسې څه نه وي چې زما څخه به پاتې، خو بیا هم که کم نوي څه ستاسو تر سترګو شول هغه معلومات ما سره شریک کوئ، تصویران ما سره شریک کوئ، کوم ځای کې چې اجازه یې هغه ځای تصویران ما سره شریک کوئ، تر څو ستاسو زه دا معلومات او د تصویران خپلو نورو هیوادوالو سره شریک کړم، تر څو همدغه ستاسو معلوماتو له لارې نورو هیوادوالو ته هم پیدا ورسیږي. نور انشاءالله زه خپله هم کوشش کوم که دې برخه کې کوم نوي معلومات سره راتلل انشاءالله زه به تاسو سره شریکوم. نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.